په خوست کې د کورمای ډبرو د یوه کان د ایستلو پیلېدل. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د 118 میلیونه او 650 زره افغانیو په ارزښت د کورمای ډبرو د یوه کان د ایستلو چارې د 5 کلونو لپاره یو افغاني شرکت ته سپارل شوي دي. دغه کان چې د کریم وردګ په نوم یوه کورني شرکت ته په قرارداد ورکړل شوی، په 5 کلونو کې به دا شرکت ترې کورمایټ راباسي. په خوست کې ځایي مسؤلین وایي دغه کان د یوې ښې عایداتي سرچینې ترڅنګ په 5 کلونو کې د 200 کسانو لپاره د کار زمینه هم برابروي. د معلوماتو له مخې د دې کان د ایستلو په لومړي کال کې به ترې 2000 ټنه، په دوهم او دریم کلونو کې به 2300 ټنه او په څلورم کال کې به ترې 3500 ټنه کرومایټ ایستل کیږي. په خوست کې د طالبانو ځایي مسؤلین هم وایي چې په دې وروستیو کې د کانونو قاچاق مخه نیولې ده. د قراردادي شرکت مسؤلین وایي ډیر ژر به د کان د ایستلو چارې په مسلکي توګه پیل کړي. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څومره سټاک لري، څومره ذخیره لري، نو موږ خپله یو جیوفیزیک سروې لرو دلته. د هغې نه وروسته بیا ګزارش لیږل کېږي وزارت، او د هغې نه وروسته بیا انکشافي بخش شروع کېږي چې بیا به خیر سمو مواد استخراجوو او وړو به یې. لا بل خو د طبیعي زیرمو د چارو کارپوهان وایي چې کورمای د افغانستان له ګران بیو ډبرو څخه دي چې په نړۍ کې زیات ارزښت لري. د فولادو په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي، او د دې ترڅنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کېږي ځان سره یوه لمبه شړېدې په خاطر چې هغه کورای منځه لاړه نه شي، د کورا په کرومیټ ورته پوښل کېږي. او د دې ترڅنګ د اطفایي هغه بسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپری دي، دا د حرارت ضد دي، نو بیا دغه د کرومیټو نه دوی استفاده کوي. د دې ترڅنګ په طبابت کې د شکر ناروغۍ د انسولین کنټرول لپاره CR150 ایزوتوپ په درلودلو سره دغه د نړیوالې د روغتیایي کمیټې لخوا تایید شوی. اخوا په خوست کې د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي په راتلونکي کې به د خوست په نورو ولسوالیو کې هم په هغو کانونو کار وشي چې په ګوته شوي دي. 2 بلاکونه ګربزو کې، زن شوره کې، او یو د تڼیو ولسوالۍ کې ورژله سیمه کې، او نور معدنونه هم الحمدلله په تڼیو ولسوالۍ کې او ځاځي میدان ولسوالۍ کې، ګربزو کې، 2 منده کې، سپیره ولسوالۍ کې الحمدلله معدنونه شته. دا یادونه وړ ده چې د کانونو ناقانونه قاچاق په تیرو کلونو کې هم روان و، او طالبانو هم تر ډیره د کانونو له عوایدو د خپلو جګړو د لګښت په توګه کار اخیست. او اوس چې دا ډله واکمنه شوې، لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې یو شمېر طالب قماندانان په ناقانونه توګه له دغو کانونو ګټه پورته کوي.